حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارکہ نقل کئی من تواضع للہ رفعه اللہ کم یو انسان چې د الله جل شانه د پاره عاجزی وکړه الله جل شانه باندې معزز او قدرمن کی ومن تکبر او چاچی لوی او غرور وکړو وضعه الله الله جل شانه باندې ذلیل او رسوا کی او زما معزز و عاجزه کولو سره انسان معزز کیږي قدرمن کیږي او غرور او لوی سره انسان بے قدر کیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای حتی له اهون علیه من کلب او خنزیر دا متکبر انسان دا غرور کون کې دا لوی کون کې انسان با خلق تا د سپی او د خنزیر نه هم زیات بدتر ښکار کی زما معززو غرور او لوی سره انسان سپکیږي عاجزه سره انسان معزز او قدرمن کیږي شاعر وی मिटा दे अपने हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाग में मिलकर गुली गुलजार होता है।